السلام علیکم، خدای دې وکړي روغ او جوړ به وئ. زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ګرانو کتونکو، اکثرو کسانو پوښتنه کوله چې مونږ وټساپ کې کوم نمبر لاک ته اچولی وي، مقصد کلپ مو ورته اچولی وي کومو نمبر ته، هغه نمبر هغه لاک مونږ څنګه پټ کولی یعنې هایډ کولی شو. ځکه چې ډېرو کسانو مونږ چې کومو کسانو سره مهم چټ کوو هغه مونږ کلپ ته اچولی وي، او یو ملګری مې راشي راته وایي دا کلپ کوډ خلاص کړه، چې داسې پته نه ورته لګي چې دا ته یې کلپ یا کوډ اچولی دی. د دې لپاره ډېره مهمه ویډیو ده. د ملګرو ویډیو سکیپ کوئ مه، راځو د انتظار شیبې مې نه اوږدومه، راځو پر ویډیو پیل کوو. تاسو به راشئ وټساپ ته، وټساپ به را خلاص کړئ. هر وټساپ که بزنس وټساپ کار پکې کېږي او که همدغه وټساپ کار پکې کېږي. نو ملګرو کله چې تاسو وټساپ ته راغلی، وټساپ به را کولاو یعنې خلاص به یې کړئ. دې لپاره بیا تاسو ملګرو راشئ، زه سمپل مقصد دغه نمبر ور اچوم. تاسو دلته د سر کې کتلی شئ کوم لاک اوس نه برېښي، دا ځای کې کوم لاک نه راځي، زه دغه نمبر ورته لاک ته اچوم. صحیح ده. کله دا باندې به تاسو ګوته ونیسئ او را به شئ په دا 3 ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به ورشئ لاک چارټ به انتخاب کړئ. دلته به خپل د موبایل کوډ چې کوم ورکړی هغه به ورکړئ. دا به لاک ته ولویږي. کله چې دغه لاک ته ولویده نو تاسو دلته کتلی شئ همدغه لاک ته ولویده. نو کسانو دغه پوښتنه کوله چې دغه لاک مونږ څنګه هایډ کولی شو یعنې پټ کولی شو. مقصد مونږ یو مهم چا سره چټ کوو، هغه یو ملګری مې راشي راته وایي چې دغه لاک کوډ راته خلاص کړه. مقصد زه راځم د موبایل د کوم کوډ مې چېر کړی دغه کوډ مې خلاص کړو، یا مقصد زمونږ د موبایل کوډ چا زده کړی وي راځي وټساپ ته دغه کوډ ورکوي او زمونږ وټساپ کې کوم کسان مو چې لاک ته اچولي ټول پکې راخلاصوي. دې لپاره به تاسو څه کوئ، راځئ به دغه لاک به هایډ کوئ یعنې پټ کوئ به یې څنګه چې چاته هېڅ ډول پته ونه لګي. داسې بیا تاسې راشئ په همدغه لاک چارټ بټن باندې به کلیک وکړئ، خپل کوډ به خلاص کړئ. کله مې چې دغه کوډ خلاص کړو بیا به تاسو ملګرو سمپل راشئ په دغه 3 ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو که تر اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک هم ورکړئ. را به شئ په دا 3 ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ، بیا به چارټ لوک سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته به همدغه آن کړئ، دا بټن به تاسو آن کړئ او بیا به راشئ کریټ سټارټ کوډ بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به خپل تاسو یو کوډ ورکړئ. زه مثال په ډول ساده کوډ ورکړم 1 2 3 4. دا به نیکسټ کړئ، دویم ورته دوباره بیا دغه کوډ ورکړئ 1 2 3 4. تاسو دلته هر رقم ته نشانې پکې ورکولی شئ. را به شئ ډن به یې کړئ، ډن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه ډن کو بیهایند به شئ، شاته به شئ، بیا شاته شئ او تاسو دلته اوس کتلی شئ چې هغه لاک اوس نه برېښي او نه لاندې او نه هېڅ صورت باندې نه برېښي. هغه نمبر هغه لاک چارټ بیخي بیهایند یعنې سوري شاته شول، مقصد هایډ شول، ورک شول. دې لپاره تاسو غواړئ چې هغه نمبر اوس را خلاص کړئ. هغه نمبر تاسو اوس ګورئ چې چېرته دی، کوم ځای ته اچولی. اوس ملګري ته پته نه لګي چې هغه نمبر یې چېرته اچولی دی. تاسو به راشئ سرچ ته، سرچ کې به تاسو څه لیکئ، سرچ کې به همغه کوډ لیکئ کوم کوډ چې تاسو ورکړی. ما خو ورکړی 1 2 3 4. کله چې 1 2 3 4 ورکړو موږ ته دغه لوک راغی. په دا لوک بټن به تاسو کلیک کوئ، هسې نه درته خلاصي. کله چې کلیک پرې وکړو موږ ته هغه نمبر را خلاص کړو. تاسو ډېره سمپل ساده طریقه ده. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو را خلاص کړئ. که چېرته تاسو نمبر لاک څخه غواړئ بیرته یې شاته کوئ، خپل عادي حالت ته یې راولئ، بیا به شئ ګوته پرې ونیسئ، بیا به د 3 ډاټس بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به انلوک چارټ انتخاب کړئ. کله چې انلوک چارټ انتخاب کړ وروسته بیا همغه کوډ به ورکړئ 2 3 4. دا به کنټینیو کړئ او بیا به راشئ د 3 ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ. چارټ لوک سیټینګ هغه سیټینګ به یې ختم کړئ. دغه یې زه ان کوم. بیا به بیرته بیهایند شاته به شئ. تاسو کتلی شئ همغه نمبر یې دې ځای ته لاړ، کوم لوک چارټ نه راغی. نو تاسو په دغه طریقه کولی شئ چې خپل نمبر بیهایند یعنې پټ سوري شاته یې کړئ او هایډ یې کړئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې خپله د یو چا چارټ پټ یعنې پټ کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ضرور در سره سبسکرایب کړئ، مخکې له ملګرو سره یې شیر کړئ، ویډیو ته لایک. او که نوره د وټساپ یا د موبایل لپاره کومې ستونزې لرئ، د ویډیو په ډسکرپشن کې مو د ټلیګرام چینل لینک شته، هغه لینک نه کلیک کولی شئ او د ویډیو په کمنټ کې هم راته ویلی شئ. نو دغه یوه ډېره ښکلې معلوماتي ویډیو. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.